बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش انفوشتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د ګرمۍ حوالې سره ټکي زده کوم یعنی په ګرمۍ کې چې موږ کوم الفاظ استعمالو یا د ګرمۍ چې کوم قسمونه دي هغه به زه تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته اړوم کلاس بالکل تر اخره پورې ګورئ ډېر ورکوټه کلاس دی په اسانه دا ټکي به تاسو زده کوئ روسټینګ ګرم او خشک موسم ګرم او خشک موسم ته وی روسټینګ سن بان د نور سیزل نور چې کوم سیزل کې هغه ته په انګلیش کې وی سن بان هیټ ویو د ګرمۍ چپا سن ټینینګ د دوب د وجې تورېدل یو کس چې د دوب د وجې تور شي هغه ته وی سن ټینینګ بوایلینګ ډیره زیاته ګرمي سکارچینګ خپو سیزل والا ګرمي یعنی مونږ چې دا خپو تلی را لوسیزل نو دې ته به مونږ په انګلیش کې وی سکارچینګ سیرینګ سخته ګرمي مونږ ډیره سخته ګرمي ده نو په دې ته به په انګلیش کې وی سیرینګ سویلټرینګ د خولو والا ګرمي سویلټرینګ هغه ګرمۍ ته وی کمی چې په انسان باندې ډیره زیاتې خولې راولي یعنی انسان بالکل په خولو کې ډوبي نو هغه ته موږ په انګلیش کې وی سویلټرینګ باتینګ سوټ د لمبا کپړې یعنی په کوم کپړو کې چې موږ لامبو هغه ته وی باتینګ سوټ هیومیډیټي نمی ته په انګلیش کې وی هیومیډیټي سن ډریس د نور کپړې یعنی داسې کپړې همي موږ پښتانه اکثر چې هغه پیړې کپړې هغه موږ د نور نه خپل بدن چې بچکو هغه ته وی سن ډریس سن هیټ د نور خولې د نمر خولې د نمر هغه خولې کمې چې مطلب هغه ګردۍ خولې هغې ته په انګلیش کې وی هیټ هغه موږ د نمر دپاره استعمالو ملګرو دا زموږ نننی کلاس په دې کلاس کې موږ تاسو ته د ګرمۍ حوالې سره یا د ګرمۍ قسمونو نومونه هم درته په انګلیش نه پښتو کې په اسانه طریقې سره زده کړه ملګرو امید کوم چې تاسو به دا کلاس په اسانه طریقې سره زده کړئ پتلو کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او بیل آیکن هم پی وهئ ځکه چې د انګلیسي د زده کولو لپاره به داسې ویډیوګانې تاسو ته د دې چینل نه میلاویږي اوس ماله اجازت راکړئ انشاءالله په بل یو نوي کلاس کې به میلاویږو د الله په امان